سلامونه دوستانو. د چمن د رحمان کول پر اخري سټاپ باندې اخري سټاپ ته نږدې د اجباوله خالد خوانو سره د دغه مسجد لره به ورسو چې له تېرې 2 کلونو راهیسې د پیسو د نه شتون له امله د نور کار یې سوی دی جوړ سوی دی، البته یوازې پلستران او لږ څه کار یې پاته دی. راځئ مسجد لره دننه ورسو او هغه وګورو، بیا که د چا څه مرسته په وس ورسره کېدل خلک به هغه ورسره وکړي. دغه مسجد لره به ورسو وبه ګورو چې مسجد کې له تېرو 2 کلونو راهیسې بیا څه کار سوی دی که نه دی سوی. د دغه مسجد خلک وایي چې کوم چا دا جوړ کړی دی چې مخکې موږ وس درلودی، خو البته بیا د پیسو کمي راغله نو دغه مسجد اوس هم دغسې ولاړ دی. ګورئ لوی جامع مسجد دی. په دغه مسجد کې نور ټول کار سوی دی، لوړ سر یې RCC هم جوړ دی، خو البته یوازې دومره دی چې اوس صرف فرشونه پاته دي یا پلستران یې پاته دي، دغه 2 کار یې پاته دي. او د دې تر څنګ دوی غواړي چې دلته د اودسو ځای هم هلته ورته جوړ کړي. نو دغه که کوم ورور یې مرسته کول غواړي، البته ضروري نه دی چې ټول مصرف یا ټوله خرچه یو کس وکړي، بلکې دوی دې په ګډه باندې لږ څه مرسته چې د هر چا په وس کېږي هغه مرسته دې وکړي او په لږ باندې به دغه شی شاید دې دغه جوړ سي چې بیا به شاید ټول مسجد پوره سي او مکمله به سي او بیا به خلک خپل د خدای عبادت پکې کوي. دوی نیت هم لري چې په دغه ځای کې دې خواته د اودسو ځای هم جوړ کړي او بیا دلته چې کوم خلک اودس کوي د لمانځه څخه مخکې یا څه دغه کوي هغه به دلته بیا پر کوي. نو تاسو د دوی د ټلیفون شمیره زموږ دا نه بلکې د دوی د ټلیفون شمیره به هم د ستاسو د ټلیفون پر سکرین باندې روانه وي. تاسو د دغه لارې د دوی سره مرسته کولی سئ، د دوی سره ټلیفون کولی سئ، چې هر څومره مرسته مو په وسه پوره وي هغه مرسته د دغه لارې تاسو ورسره کولی سئ. نو ډېره مننه.